سلامونه او نیکی هیلی دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ نننی درس په دې اړه ده چې څنګه کولی شو هارد ډیسک، یو اس بي فلش او د کمپیوټر ډرایو ته پسورډ ورکړو دوستانو. البته دا کار دوستانو موږ تاسو په مختلفو سافټویرو او مختلفو طریقو باندې کولی شو، خو موږ چې نن په کومه طریقه باندې کار کوو هغه د وینډوز خپله د بیټ لاکر په نامه باندې یو اپلیکیشن ده، د هغه په واسطه باندې موږ دا کار کوو دوستانو. نو د دې کار لپاره راځو دوستانو سټارټ بټن باندې کلیک کوو، دلته کنټرول پنل لیکو، راځو کنټرول پنل خلاصوو او دې ځای کې دوستانو موږ تاسې بیټ لاکر ډرایو انکریپشن اخلو دوستانو. دې باندې کلیک کوو، دلته دوستانو زموږ تاسې د کمپیوټر ډرایوونه او کوم فلش یا ایکسټرنل هارد ډرایو چې وصل وي له کمپیوټر سره هغه ټول لیست کیږي. نو موږ تاسو دوستانو په معمول ډول باندې د کمپیوټر سی ډرایو ته پسورډ نه ورکوو، ځکه چې هغه کې د کمپیوټر وینډوز پروت ده، نو هغه باندې موږ تاسو کار نه لرو. یا ډرایو ډي ته او یا هم ایکسټرنل هارد ډرایو یا فلش که زموږ تاسو له کمپیوټر سره وصل وي هغه ته موږ تاسو پسورډ ورکوو. نو زه ډرایو ته هم پسورډ نه ورکوم، راځم خپل فلش ته پسورډ ورکوم دوستانو. او زه دوستانو یو ځل راځم دا بیټ لاکر آف کوم، ځکه چې مخکې ما دې فلش ته پسورډ ورکړی ده، نو په دې خاطر چې موږ تاسې دا کار له سره وکړو. راځو اول دا بیټ لاکر آف کوو دوستانو. دې باندې کلیک کوم او ټرن آف بیټ لاکر باندې کلیک کوم دوستانو، تر څو دا غیر فعاله شي دوستانو. ښه دوستانو، بیټ لاکر غیر فعاله شو. اوس راځو دا زموږ فلش ته دوستانو، ریموویبل ډیټا ډرایوز، دې ته غواړو پسورډ ورکړو. نو راځو دلته ټرن آن بیټ لاکر باندې کلیک کوو دوستانو. کله چې دا صفحه موږ تاسو ته خلاص کړو دوستانو، دلته تاسو پوښتنه کوي وایي choose how you want to unlock this drive، یعنی انتخاب کړئ څنګه تاسو غواړئ دې ډرایو ته پسورډ ورکړئ. موږ تاسو په دوه ډولو باندې کولی شو پسورډ ورکړو. یو د دوستانو use a password to unlock the drive، یعنی یو پسورډ ورکړئ یا پسورډ ټایپ کړئ او خپل ډرایو قلف کړئ دوستانو. او بل میتود څه ده use my smart card to unlock the drive. سمارټ کارت په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو دوستانو چې خپل ډرایو ته پسورډ ورکړو، خو اوس موږ تاسو سمارټ کارت نه لرو دوستانو. نو موږ تاسو راځو له اول اپشن use a password to unlock the drive، په دې باندې کلیک کوو او دلته یو پسورډ ورکوو دوستانو. مثلا زه راځم دلته بarakat 812 پسورډ ورکوم او لاندې کوم ټکس باکس ده دوستانو، دلته پاس کوم پسورډ ورکړی هغه باید تکرار دلته ولیکئ. بیا زه لیکم دوستانو barakat 812 دا پسورډ هم ورکړو دوستانو. راځو اوس نیکس بټن باندې کلیک کوو. کله چې نیکس بټن باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته بیا تاسو څخه یو سوال کوي وایي how do you want to back up your recovery key. دلته تاسو ته دوستانو یو ریکوری کی درکوي، دا په دې خطر باندې درکوي دوستانو که کله ستاسو پسورډ له یاده ووځي، تاسو د همدې ریکوری کی یا ریکوری فایل په واسطه باندې کولی شئ بیرته خپل ډرایو ریکور کړئ او یا یې هم خلاص کړئ دوستانو. نو دلته تاسو ته دوستانو درې اپشنونه درکوي، وایي سیف ټو یور مایکروسافټ اکاونټ، که مایکروسافټ اکاونټ ولرئ په هغه کې کولی شئ سیف کړئ. سیف ټو ا فایل، د یو فایل په شکل باندې کمپیوټر کې کولی شئ ذخیره کړئ. او پرنټ د ریکوری کی، دا ریکوری کی کولی شئ پرنټ کړئ او یا یې چاپ کړئ له ځان سره وساتئ. کله چې پسورډ له یاده ووت وروسته بیا کولی شئ د همدې ریکوری کی په واسطه باندې خپل ډرایو ریکور کړئ. نو موږ راځو دوستانو دوم اپشن انتخابوو سیف ټو ا فایل، دې باندې سم کلیک وکړو دوستانو. دلته د همدې ریکوری فایل لپاره لوکیشن انتخابوو یا جای انتخابوو چې چیرته ذخیره شي دوستانو. نو په یاد ولرئ دوستانو چې دا ریکوری فایل باید په سی ډرایو کې ذخیره نشي، ځکه چې هلته ستاسو وینډوز ده
کېدای شي وینډوز هم خراب شي یا بل کوم مشکل ولري او تاسو وینډوز تبدیلوئ نو بیا همدا ریکوري فایل هم له منځه ځي دوستان. او مای ډاکومنټ ډیسکټاپ باندې به نه ثبتوئ دوستان. یا ډي ډرایو کې د ریکوري فایل ثبت کړئ او یا هم یو بل ځای چې تاسې هر وخت ورته لاسرسي ولرئ هماغه ځای کې باید ذخیره کړئ. نو زه اوس فی الحال په دې خاطر چې دا یو تمریني ویډیو ده راځم ډاکومنټ ورته انتخابوم دوستانو. ډاکومنټ کې ذخیره کوو دلته سیو بټن باندې کلیک کوو دوستانو. کله چې سیو بټن باندې کلیک وکړو وروسته له هغه راځئ نیکسټ بټن باندې کلیک کوئ دوستانو. دلته تاسو څخه بیا پوښتنه کوي دوستانو وای چوز هاو مچ اف یور ډرایو ټو انکریپټ، یعنی انتخاب کړئ چې څومره یعنی څو قسمت دغه ډرایو ته تاسو پاسورډ ورکوئ. اول اپشن د وای انکریپټ یوز سپیس یوز ډیسک سپیس اونلی، یعنی څومره سپیس د ما د ډرایو نیول سوې ده یا ډکه ده هغه قسمت ته تاسو پاسورډ ورکړئ، فقط هماغه. faster and best for new pieces and drive. دا طریقه لږ تیز کار کوي دوستانو، خو فقط هغه قسمت د ډرایو ته پاسورډ ورکوي دوستانو کوم څه ډیټا وي. که ډیټا نه وي پکې هغه قسمت ته پاسورډ نه ورکوي. او بل دا دوستانو انکریپټ انټایر ډرایو، یعنی ټول ډرایو ته پاسورډ ورکړه دوستانو. که ډیټا وي که نه وي ټول ډرایو ته پاسورډ ورکړه. دا بیا لږ زره وخت نیسي دوستانو، خو ښه ده ځکه چې ټول ډرایو ته پاسورډ ورکوي دوستانو. نو موږ راځو انکریپټ انټایر ډیسک یا ډرایو ته انتخابوو دوستانو. داسې انتخاب کړو دوستانو، راځو نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته بیا تاسو ته وایي دوستانو چوز ویچ انکریپشن موډ ټو یوز. یو د دوستانو دلته دوه موډه دي، یو د نیو انکریپشن موډ ده بیس فار فکس ډرایوز on this device او بل د کمپیټیبل موډ. نو ښه دوستانو اول د ځکه چې دا نیو انکریپشن موډ ده موږ تاسې دا انتخابوو دوستانو. نیکسټ باندې کلیک کوو او دلته تاسو څخه سوال کوي دوستانو چې are you ready to encrypt this drive، یعنی تاسې دې ته اماده یاست دې ډرایو ته پاسورډ ورکړئ. موږ ورته وایو چې بلې هو موږ اماده یو او سټارټ انکریپټینګ باندې کلیک کوو دوستانو. دلته د انکریپټینګ پروسس شروع کیږي دوستانو. دا قسمت باید تر 100% مکمل شي دوستانو. نو موږ تاسې دوستانو په دې خاطر باندې چې دا ریکارډ لینټ زیات نشي او تاسې خسته نشي دا ریکارډ زه فازوم تر څو دا پروسه مکمله شي. تاسې ګورئ دوستانو د انکریپټینګ پروسه 15% مخکې تللې، نور هم مخکې روانه ده دوستانو. او یو شی په یاد ولرئ دوستانو چې د انکریپټینګ پروسه کې باید فلش له کمپیوټر څخه لرې نه کړئ دوستانو. مخکې له دې که غواړئ چې فلش له کمپیوټر څخه وباسئ اول باید دا انکریپټینګ پروسس یې دا پاس کړئ او وروسته له هغه بیا کولی شئ چې فلش وباسئ. هر کله چې بیرته فلش کمپیوټر سره وصل کړو همدا پروسه به بیرته ریزیوم کړئ تر څو د انکریپټینګ له منځه لاړ نه شي دوستانو. نو دا پروسه وخت نیسي دوستانو. موږ د دې لپاره چې د ویډیو لینټ زیات نشي ویډیو پاس کوو او تر څو تاسو خسته نه شئ دوستانو. نو اوس هم موږ تاسې ګورو دوستانو چې انکریپشن اف اف از کمپلیټ. نو انکریپشن خلاص شو دوستانو. اول موږ تاسې راځو ډاکومنټس ته ګورو چې هغه ریکوري فایل ذخیره شوی که نه. ډاکومنټس کې موږ تاسې ګورو دوستانو چې ریکوري فایل ذخیره شوی ده دوستانو. وروسته له هغه راځو ما کمپیوټر خلاصوو دوستانو. اوس موږ تاسې ګورو چې زموږ یو اس بي فلش لاک شوی ده دوستانو، پاسورډ یې اخیستی ده دوستانو. نو دا و دوستانو دا طریقه چې څنګه کولی شو خپل یو اس بي فلش یا د کمپیوټر ډرایو ته پاسورډ ورکړو دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړي وي. تر بل ویډیو تر بل درس مو په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شي.